د ولسمشر محمد داود وروستي 24 ساعتونه د افغانستان په تاریخ کې د کړکېچ شیبې لږې نه دي، خو د 80 کلونو د پای بحران یې د اوسمهالي تاریخ تر ټولو بوږنوونکې بېلګه بلل کیږي. په تیرو څه کم 40 کلو کې هغه عوامل په پراخ ډول څېړل شوي چې د افغانستان لومړنی جمهوریت یې تر لنډ ژوندانه وروسته ونړاوه. د مشرانو غفلت، د کیڼلاسو ګوندونو بې کنټروله ازادي، د دفاع وزارت په مشرتابه کې مرګونې کمزوري او د کاري استخباراتو نشتوالی د دغه لړ څو بیلګې جوړوي. خو په دې ټول بهیر کې د ولسمشر محمد داود ځای چیرته دی؟ هغه مهال چې مرګ یې په څو قدمۍ کې و، څه احساس یې درلود؟ آیا د ځان او خپل نظام د ژغورنې ټولې لارې پرې تړل شوې وي؟ او آیا خپل ټول امکانات یې وکارول؟ هڅه کوو 40 کاله وروسته یو ځل بیا د ولسمشر محمد داود د ژوندانه پر آخري ګامونو تیر شو او د وروستیو شیبو په روحي حالت یې ځان وپوهوو. د دې موخې لپاره مو د هغه د کورنۍ له پاتو غړو، نږدې ملګرو، د کابینې له غړو، د جمهوري ګارد له افسرانو، د کور له کارکوونکو او دغه راز له یو شمېر کودتایي افسرانو او مشرانو سره مرکې کړي او دا انځور مو چمتو کړی دی. دا لیکنه د کرونولوژیکو یادښتونو بڼه لري چې د 1350 کال د ثور له 9 نه د 8 تر سهار پورې د شاوخوا 24 ساعتونو د پیښو یو لنډیز جوړوي. هغو کسانو ته چې موږ ورسره خبرې کړي بې له شکه ګرانه وه چې دومره کلونه وروسته هره شیبه په دقیق ډول ورپه زړه کړي، خو بیا هم هڅه شوې چې کښل شوی انځور له اصلي حالت سره تر ډیره نږدې راشي. وروستۍ صحنه د ثور 9 د سهار 9 بجې. ولسمشر د کور په 2م پوړ کې له خپلې کوټې لاندې راغی او سالون ته ننوت. د چا راتګ ته سترګې په لار دی. 3 ساعته کېږي چې له خوبه جګ شوی دی. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. اماني لیسې ته مخامخ د ولسمشر د کور په وره کې یو حکومتي موټر په بیړه راتاو شو او ودرېد. یو 40 کلن سړی ترې راکوز شو او وره ته ورغی. د سهار 9 بجې او 15 دقیقې. ساتونکو مېلمه وپېژانده او تر لږ ځنډ وروسته یې دننه ور پرېښود. دا د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دی. ولسمشر او وزیر دواړه یو میز ته کېناستل. وزیر غږیږي او ولسمشر غوږ نیولی دی. اصلي خبره د خلک دیموکراتیک ګوند د مشرانو نیول دي چې تېره اونۍ یې په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې وه. غونډه اوږده نه ده. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. وزیر د لنډ ریپورټ تر اورولو وروسته په بیړه ووت او د خپل موټر پر لور ولاړ. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې. ولسمشر د چایو غوښتنه وکړه. څه وچه ډوډۍ، لږ کوچ او مربا وروړل شول. سباناری یې وکړه او کار ته د تلو چمتوالی کوي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ولسمشر نن آبي دریشي اغوستی او همیشنی بکس یې په لاس کې دی. د ارګ لور ته د کور له کوچنۍ دروازې ووت او د ګارد قمندان او یاور یې هرکلی وکړ. خبرې یې ونه کړې او موټر ته وخوت. هوا نن سړه ده او ولسمشر د وروستیو ورځو پر خلاف نن د کار ځای ته پلی نه ولاړ. ښایي بیړه یې درلوده او غوښتل یې تر ګلخانې ماڼۍ شاوخوا 1 کیلومتر لاره ژر ووهل شي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ولسمشر د ماڼۍ په لومړي پوړ کې د کابینې د غونډو تالار ته ننوت او پر خپلې څوکۍ کېناست. وزیران لا مخکې د میز تر شا ټول شوي دي، خو 2 وزیران نه دي راغلي.
د فواید عامه وزیر غوث الدین فائق پکتیا ته تللی او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطاعاتو کې د خادیو په سمبالولو بوخت دی. میله د خلقي او پرچمي مشرانو د نیولو په ویاړ جوړه شوې ده. د کابینې غونډې معمولاً پر سیشنبو جوړیږي، خو وړمه ورځ ټول مسایل ونه څېړل شول او د پنجشنبې ورځې ته چې نن ده وځنډول شول. اصلي موضوع د کار او کارګر قانون دی چې خبرې پرې کیږي. لومړی د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ته وار ورکړل شو چې د حکومتي ضد مظاهرو په تړاو د نیول شویو کسانو یعنی خلقي او پرچمي مشرانو د نیونې او په ښار کې د امنیتي حالت په اړه معلومات ورکړي. هغه وویل ډیری تورن کسان نیول شوي او د کابل ولایت په یوه خونه کې ساتل کیږي. د سهار 10 بجې د کار او کارګر پر نوي قانون بحث پیل شو. خبره پر دې ده چې کارګر په کوم شرایطو کې د اعتصاب حق لري. وزیران خپل نظرونه وایي. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې د دود خلاف د جمهوریت ګارد قومندان جګړن صاحب جان په بیړه غونډې ته ننوت او د ولسمشر په غوږ کې یې یو څه وویل. جګړن بیرته ووت. غونډه ادامه لري. وروسته څرګنده شوه چې ولسمشر ته له څرخي پلنه د څو ټانکونو د راوتلو خبر ورکړل شوی و. ولسمشر لارښوونه کړې وه چې معلومات دې وشي چې ټانکونه چا راغوښتي دي، ځکه ده پخپله دغسې امر نه دی کړی. د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګارد 2 نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او یو څه یې ورته وویل. وروسته ښکاره شوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر ورکړی و چې ټانکونه بې له دې چې لارښوونو ته ځواب ووایي په بیړه د ښار لور ته پرمخ ځي. ولسمشر له ځایه پورته شو او د ماڼۍ په 2یم پوړ کې خپل دفتر ته وخوت. د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار وځنډېده. د سهار 11 بجې او 45 دقیقې 2 ټانکونه د رادیو افغانستان مخې ته رسیدلی او عسکرو یې د خپرونو ولکه تر ګوتو کړې ده. لږ وروسته د خلق او پرچم نیول شوي مشران په ازغرګاډو کې رادیو ته راغلل او دننه ودانۍ ته ننوتل. د غرمې 12 بجې وزیرانو ارګ ته نږدې د چاودنې یو دروند غږ واورېد. پر غونډه چې مشري اوس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د وزیرانو شورا منشي وحید عبدالله کوي، اندېښنې سیوری غوړولی دی. وحید عبدالله وزیران له حالاتو خبر کړل چې له څرخي پلنه څو ټانکونه په خپل سر راوتلي او ښار ته رارسېدلي دي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د رادیو رئیس ارګ ته ټلیفون وکړ او د لارښوونې غوښتنه یې وکړه چې څه وکړي. ورته وویل شول چې په یکتوت کې د رادیو پر خپرونکو دستګاوو برېښنا پرې کړي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې ولسمشر غونډې ته راستون نشو. د وزیرانو غونډه په خپل سر وځنډېده. د کابینې غړي په دهلیزونو او خونو کې ډلې ډلې شول او پر دې چې څه روان دي ورو ورو خپلمنځي خبرې پیل شوې. د ماسپښین 1 بجه وزیرانو ته د ډوډۍ د راوړلو وخت دی، خو هیڅوک د ډوډۍ په فکر کې نه دي او خواړه هم نشته. حالات شیبه په شیبه کړکېچن کیږي. د څښاک لپاره هم څه نشته. د ارګ په خوا کې سختې ډزې روانې دي. د ګارد افسران او سرتیري پر برید کوونکو متقابل ګزارونه کوي. د برید کوونکو څو ټانکونه وسول او ځینې کسان یې ژوندي ونیول شول او دننه ارګ ته یوړل شول. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې د برید کوونکو یو مشر د څرخي پله د 4 زغروالې لوا کنډک مشر اسلم وطنجار په بیړه خپل ټانک له ارګ نه رادیو ته پڅټ کوي او خپل مشرانو ته د حالاتو د ویجاړۍ خبر ورکوي. هغه وایي ګارد زموږ څو ټانکونه وویشتل، ملګري مو ووژل شول او که الوتکې هم د داود خان په پلوی راوالوزي نو بیا ورته درېدل ناشوني دي. د ماسپښین 1 بجه 10 دقیقې داود خان غوښتنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو، لونو، لمسیانو او د ورور محمد نعیم د کورنۍ د غړو په ګډون ګلخانې ته راوستل شي. د ماسپښین 2 بجې
ولسمشر هڅه کوي چې د کابل له نورو قطاعاتو نه مرسته وغواړي. د دفتر ټلیفونونه هم پرله پسې زنګونه وهي. ولسمشر پخپله هغوی ته ځواب وایي او لارښوونې ورکوي. د ماسپښین 3 بجې په پښتونستان واټ کې د مخابراتو مرکز له ارګ سره غږیږي او په شاوخوا کې د سختو ډزو خبر ورکوي. خبرې لا روانې دي چې برید کوونکي د مخابراتو د مرکز دروازه الوزوي او دننه ورځي. له ارګ سره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کیږي. د ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې 10 زغرګاډي په یو قطار د رادیو پر خوا ورځي. په رادیو کې ځای پر ځای شویو کودتایي افسرانو ته پته لګیږي چې دا د داود خان پلویان دي. له دې امله چې له دومره ډیر ځواک سره مقابله ګرانه ده، کودتایي افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د داود خان پلویان یو. نور مخته مه راځئ، وسایط مو همدلته ودروئ او تاسې راښکته شئ. تر دې وروسته هغوی نیسي او په دې ډول کودتا ته لومړنی لوی خطر لرې کیږي. د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې رادیو افغانستان د برید کوونکو افسرانو لومړنی اعلامیه خپروي چې پکې د داود خان د رژیم د ړنګېدو خبر ورکړل شوی او له ټولو پوځي قطاعاتو نه غوښتنه شوې چې له ځایه ونه خوځېږي. د مازیګر 15 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د ګلخانې له 2یم پوړ نه لاندې راکوز شو او خپل وزیران ګوري. وزیران پرې راټول شول. ولسمشر هغوی ته ګوري او نری مسکای پر شونډو ده. وزیران غلي دي. ولسمشر وایي هیڅ تصور یې نه کاوه چې داسې یو حالت به راځي. اوس چې څه وشول نو پړه یې پر خپله غاړه اخلي. د مازیګر 15 بجې او 50 دقیقې داود خان هماغسې له خپلو وزیرانو سره په خبرو بوخت دی. د پخلنځي یو کارکونکی له یو لوښي سره چې په ډوډۍ کې نغښتي څو ټوټې پنیر یا ساندویچ ورسره دي د داود خان لور ته ورځي. ولسمشر یوه ټوټه واخیسته او له وزیرانو یې وغوښتل چې دوی یې هم واخلي. د مازیګر 6 بجې مرستیال ولسمشر سید عبدالله یوه کوچنۍ رادیو په لاس کې نیولې ده. ویاند د کودتا اعلامیه خپروي. ټول ورته غوږ شول. لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت ولسمشر دواړه هغه افسران چې د اعلامیو متنونه یې په پښتو او دری ژبو ولوستل وپیژندل. یو یې جګړن اسلم وطنجار او بل د هوایي قواو درستیزوال ډګروال عبدالقادر و. سید عبدالله په سپکاوي سره وایي ته اوس دې وطنجار ته وګوره. د ماخوستن 8 بجې او 15 دقیقې لاسي رادیو بیا هم چالان او د بی بی سی رادیو پر څپو ولاړه ده. لومړی خبر یې دا ده چې په افغانستان کې پوځي کودتا شوې، خو د ولسمشر محمد داود او د حکومت برخلیک لا نه دی روښانه. یو وزیر چې له نورو لږ لرې دی او د رادیو غږ سم نه اوري، له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې بی بی سی څه وویل. ولسمشر ورته وایي هیڅ کومه نوې خبره یې نه درلوده. د ماخوستن 9 بجې له ارګ نه رادیو ته زنګ وهل کیږي چې د حالاتو جاج واخلي. له هغې خوا نه یو ناآشنا کس وایي چې حالات سم دي او تاسې اندېښنه مه کوئ. خو ارګ ته پته لګیږي چې نور نو له پخوانیو مامورینو څخه په رادیو کې هیڅوک پاتې نه دي. د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ولسمشر او وزیرانو ته د حالاتو لنډ ریپورت ورکوي. وایي چې د قرغې فرقه هم له لاسه وتلې. په ریشخورو کې 9مه فرقه هم بحراني ده او د حکومت پلوي مشران د کودتا پلویانو وژلي دي. پښتونستان واټ د دفاع وزارت په شاوخوا د ارګ ختیځو او شمالي برخو ته برید کوونکي رسیدلي او سختې ډزې کوي. د ماخوستن 9 بجې او 40 دقیقې وحید عبدالله ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پلازمینه په موقت ډول کندهار ته ولېږدوي او په خپله ژر د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه ښار پر لور حرکت وکړي. داود خان او مشر زوی یې عمر مخالفت کوي. په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم وایي چې دا کار باید لا د مخه شوی وای. پر همدې مهال یو موټر د ګلخانې وره ته را رسیږي چې ولسمشر د کندهار پر لور بوځي. ولسمشر راوځي او چې څنګه غواړي موټر ته پورته شي، د ارګ له مخامخ جومات نه پرې یو ډز کیږي.
بیا بل ډز کیږي. داود خان په بیړه بیرته ګلخانې ته دننوځي او په دې ډول له ارګ نه د وتلو فکر په بشپړ ډول له سر نه وباسي. د ماخوستن 10 بجې او 10 دقیقې. په ارګ کې دننه حالات په چټکۍ خرابېږي. د کودتا مشران په جمهوریت ګارد کې له خپلو پلویانو نه چې شمېر یې له 10 تر 10 رسیږي غوښتنه کوي چې پر ارګ فشار ډیر کړي. د ګلخانې له مخامخ جومات نه پر ماڼۍ پرله پسې ډزې وشوې. د دهلیز قندیل ولګېد او تپه تیاره شوه. د ګلخانې د لوی دروازې پهرهدار هم ولګېد او مړ شو. ډزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودرېدې. د ماخوستن 10 بجې او 15 دقیقې. په ګلخانه کې خورا ډیر کسان ټپیان شوي او چیغې وهي. تیاره ده، څوک نه معلومیږي. چې رڼا ته راوڅکول شول نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوی یې عمر مړ دی. هاخوا یې بل زوی خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دی. لور یې زرلخته هم لګېدلې خو حالت یې ظاهرا تر خالد ښه دی. ورور یې نعیم خان هم په پښه لګېدلی او د کورنیو چارو د وزیر عبدالقدیر له لاس نه وینې بهیږي. عبدالقدیر په ټپي حالت کې هم هڅه کوي چې له کړکۍ نه د جومات ترڅنګ پټ شوي برید کوونکي پر خپلې کوچنۍ ماشینګڼې وولي. د ولسمشر بل زوی خالد هم ساه ورکړه. لور یې زرلخته هم مړه شوه. له بهر نه لا هم ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی. د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې یې څه ورګرځي هیڅوک نه پوهیږي. سترګې یې پر یو ټکي خښې کړي او غلی دی. وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. د شپې 11 بجې. د خلک دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی هم د رادیو په یو خونه کې پر کوچ غځېدلی او سوچ وهي. یو جګپوړی ملګری یې څنګ ته په چیغو چیغو ژاړي. ترکی ترې پوښتنه کوي چې ولې وارخطا یې؟ هغه وایي چې نه، له خوښۍ ژاړي. د دوی خبرې لا نه دي بشپړې شوي چې یو افسر په بیړه ورننوځي او وایي چې د څرخي پله له 15 لوانه څو ټانکونه د ښار پر خوا خوځېږي او ویره دا ده چې د داود خان پلویان به وي. ترکی او مرستیال یې ببرک کارمل په بیړه پورته شول او د څو افسرانو په بدرګه له راډیو نه ووتل چې له احتمالي برید نه ځانونه خوندي کړي. د ګوند یو بل جګپوړی غړی حفیظ الله امین له اسلم وطنجار سره په راډیو کې پاتې کیږي او نور مشران یې په خواجه رواش کې پوځي هوایي ډګر ته ځي چې بشپړ د هغوی د پلویانو په ولکه کې دی. د شپې 11 بجې او 15 دقیقې. له باګرام نه بم غورځونکې الوتکې پاتېدې چې ښار ته را روان ټانکونه له هوا نه بمبار کړي. خو په مخابره کې سره پوهیږي چې دغه ټانکونه هم د کودتا ملګري دي او ځکه یې له ویشتلو ډډه کیږي. د شپې 12 بجې. د مرکز په ټولو پوځي چاونیو کې ولکا د کودتا پلویانو ترلاسه کړي او په ولایتونو کې هم د ننګرهار د فرقې د خوځېدو هڅه شنډه شوې ده. د خلک دیموکراتیک ګوند مشران اوس ډاډه شوي چې پر حکومتي ځواکونو یې بری موندلی دی. یوازې جمهوریت ګارد مقاومت کوي. خو د ګارد له 1400 افسرانو او سرتیرو نه هم ډیر لګېدلي او له پاتو سره یې مهمات په خلاصېدو دي. د ثور 8 د شپې 1 بجه او 20 دقیقې. د ګارد قومندان جګړن صاحب جان پوځي کالي وایستل او په ملکی درشۍ کې ګلخانې ته ورغی. ولسمشر ته خبر ورکړ چې اوس په ګارد کې دننه خیانت پیل شوی. نور یې نو څه له لاسه پوره نه دي. ولسمشر ورته وویل چې تومانچه دې ورکړي او په خپله دې د ځان د ژغورلو په هڅه کې شي. صاحب جان وزیرانو ته لاس ورکړ او ولاړ. د ګلخانې په لوی وره کې نور څوک پیره نه کوي او ساتونکي هم هر څوک په خپله مخه تللي دي. د ثور 8 د شپې 2 بجې او 10 دقیقې. وزیران یا د ګلخانې په دهلیزونو کې ګرځي او یا یې د خونې په کوم ګوټ کې څنګ وهلی دی. ولسمشر له خپلو پاتو بچیانو سره د لاندینی پوړ په خونه کې ناست دی او وزیران نه ورځي. د جمهوریت ګارد پاتې قطعاتو په خپل نوښت د رادیو افغانستان ودانۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخوا 1 کیلومتر واټن لري په درنو ماشینګڼو وویشته او ښیښې یې ورماتې کړې.
حفیظ الله امین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې له باګرامه الوتکو ته د ارګ د ویشتلو امر وکړي. ارګ تر هوایي برید لاندې راغی. د دلکشا ماڼۍ برج ولګېده او نیم ویجاړ شو. په دغو بمباریو سره د ولسمشر د پلویانو دا هیله هم ورژېده چې ښایي له باګرام، کندهار یا شینډن نه یې د مرستې لپاره الوتکې راپورته شي. ټولو ته جوته شوې وه چې ځمکني او هوایي ځواکونه بشپړ کودتا کوونکو ته اوښتي دي. تر هوایي بمباریو وروسته په ارګ کې بشپړه چوپتیا خپره شوه. د ثور 8 د سهار 4 بجې د خلق دیموکراتیک ګوند پټ شوي مشران بیرته د رادیو افغانستان ودانۍ ته راغلل. د هغوی له راستنېدو سره سم د ګارد پاتې سرتیرو بیا پر رادیو د ماشینګڼو برید وکړ او هلته ناست کسان یې وترهول. د دې بمباریو په جواب کې بیا الوتکې راغلې او ارګ یې وویشته. دا ځل د ګلخانې ماڼۍ یو ګوټ ولګېد او اور یې واخیست. اوس نو یوازې د سوځېدو غږ و او ډزې بشپړې درېدلې وې. پر ارګ یوه مرګونې چوپتیا خپره شوې وه. ولسمشر پاتو عسکرو ته وویل چې د خپله پریکړه کړې ده. تاسې ورشئ او سپینې جنډې پورته کړئ. د ثور 8 د سهار 6 بجې د ګارد پاتې افسران او سرتیري برید کوونکو ته تسلیم شول. دوی یې په داسې حال کې چې لاسونه یې پورته نیولي وو د پښتونستان څلور لارې ته ورسول. ولسمشر په راډیو کې کودتایي افسرانو ته خبر واستاوه چې اسلم وطنجار او عبدالقادر دې د خبرو لپاره ورولېږي. نور محمد ترکی دا وړاندیز رد کړ او د بالاحصار له 444 کوماندو قطعې نه یې وغوښتل چې ارګ ته ورشي او داود خان ونیسي. د ثور 8 د سهار 6 بجې او 15 دقیقې د کوماندو قطعې یو بلوک افسران ګلخانې ته راورسېدل. یو تن یې په وره کې پرله پسې یو جاغور تش کړ. بیا دننه ورغلل. وزیران په دهلیزونو کې وو. یو افسر امر وکړ څوک چې وسله نه لري دې خواته دې راشي. بې وسلې وزیران د دوی خواته ورغلل او یو له ګلخانې وایستل شول او څنګ ته د ټلیفون په خونه کې بندیان شول. د مالیې وزیر او د ولسمشر مرستیال سید عبدالله او د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر چې دواړو وسلې درلودې له ولسمشر محمد داود سره پاتې شول. د ثور 8 د سهار 6 بجې 30 دقیقې د کوماندو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کیږي. انتظار اوږد شو او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا درنو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوې ماته کړه. د ثور 8 د سهار 9 بجې او 10 دقیقې رادیو افغانستان بیړنی خبر لري. سردار محمد داود د لیونی مقاومت په نتیجه کې نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام وطنجار د رزردارو د قواو جګړن او په دې ډول د 24 کړکېچنو ساعتونو په پای کې د افغانستان د تاریخ یو باب واوښت. پر نوې پاڼه د وینو سور داغ پورې شوی و.